په شمالي وزیرستان کې عسکرو ته مرګ ژوبله. پاکستاني چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په شمالي وزیرستان کې د سرحدي ملیشو د ځواکونو په یوه کاروان په عصبي برید کې 15 پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په یوه بیان کې ویل شوي دي چې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په هغې سیمه کې چې دغه برید سوی د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر تصفیوي عملیات دوام لري. د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې چې د پاکستان طالبانو په نامه هم پیژندل کیږي د راپورونو له مخې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. TTP چې له څو سختدریزه ډلو جوړه ده له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو پر ضد وسلواله مبارزه کوي او په زرګونو پوځیان او ملکي خلک یې وژلي دي. د پاکستان پوځ هم د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو په اډو باندې یو لړ دوامداره پوځي عملیات ترسره کړي. په زرګونو وسلوالې وژلي او نور یې اړ کړي چې افغانستان ته وتښتي. چارواکي وایي پوځي عملیاتو وسلوال ضعیف کړي او د تاوتریخوالي کچه یې ډیره کمه کړې ده. خو په دې وروستیو اونیو کې پاکستاني طالبانو یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې وژلي دي.